په شب قدر سټیډیم کې د جشن شب قدر سپورت فیسټیوال یو افتتاحي دستوره ترسره شوه چې پکې د شب قدر نوموړي سماجی او قانوني شخصیت د CNW د سابقه سیکریټري د آصف خان فرزند جهانگیر آصف خان ایډوکیټ مشر ملمو. په دې سپورت فیسټیوال کې به مختلف ټیمونه کرکټ، والیبال، فوټبال، کبډي، ټینس، بیډمنټن او نور ټیمونه برخه اخلي. دا میچونه به تر 20 ورځو پورې د شب قدر په مختلفو کلو کې ترسره کیږي او فائنل میچ په شب قدر سټیډیم کې لوبيږي. د شب قدر سپورت فیسټیوال چیف ارګنایزر جهانگیر آصف خان ایډوکیټ د دستوري باقاعده پرانیسته وکړه او د بیډمنټن د حال د پاره یې لوبغاړو ته 1.5 روپے هم ورکړي. د سټیټ سکرټرانو شاهد خان، نوموړي صحافي امداد علي شاه او ملک طاهر ګګیانی ایډوکیټ د علاقې لپاره د جهانگیر آصف خان په خدماتو رڼا واچوله. جهانگیر آصف صاحب داغي دلی مقصد داو چې आवाज د کرکټ نوجوانان نو یعنی زمون په دې سیمه کې په شب قدر کې که هغه د فوټبال پلیئرز دي که بیډمنټن پلیئرز دي چې ټولو ته یو مکمل شي او دی مخکې لاړ شي. او موږ په دې باندې د جهانگیر آصف صاحب ډېر مشکور یو چې هغه هغه څه مخې ته راوستل او دنیا ته وخول چې شب قدر په هیڅ کې د چا نه پاتې نه دي. موږ به د دې نه دا توقع کوو یو څنګه په سپورتس په میدان کې دوی مخکې موږ سره مرسته وکړه، د شعر، ادب او د تاریخ په حواله دوی موږ سره مرسته وکړي. د دستوري مشر ملما او د سپورت فیسټیوال چیف ارګنایزر جهانگیر آصف خان ایډوکیټ د سپورت فیسټیوال د اغراض او مقاصد په اړه وویل چې د شب قدر خورې په هر میدان کې ډیر باصلاحیت شخصیت پیدا کړي دي. د سپورت فیسټیوال په ذریعہ موږ د شب قدر د ځوانانو صلاحیتونه نړۍ ته راښکاره کول غواړو. زما بنیادی مقصد دا دی دلته کې ډیر زیات ټیلنټ موجود دی، دلته پلیران دي خو چونکې دا شب قدر یو پسمانده علاقه ده، دله اوس پرچایز فکر او غور فکر چا نه دی کړی. نو ما دا عهد وکړ چې زه دلته کې چې کوم تکړه ټیلنټډ کسان دي زموږ کرکټران دي، فوټبال ولا مختلف ټیمونه ولا چې کوم دي هغه لزم موقع ورکم چې دی روزي او بر دنیا ته چې د خوره کوم ټیلنټ موجود دی. نو مونږ دا اوس ان شاء الله دا نه دی چې دا تاسو د شب قدر په سطح باندې کو شب قدر سطح باندې مونږ د مختلف ټیمونو به بهترین ټیمونه روباسو او هغه نه پس پدا بیا قومي او په بین الاقوامي سطح باندې دی جنگو کې. دین علاوه د شب قدر چې کوم مین روډ دی هغه مونږ جوړ کړ د کلو په سطح باندې چې څومره کوسي یو څومره غړي د خلکو په گواهی مونږ غم ټول جوړ کړی دي. باقاعده دلته کې بیروزګاری ډیره زیاته او مونږ ډیر بے انتهایی خلکو لا چې کوم پسمانده او هغه لمغه نو کریم کړی دي او باقي دلته کې روبو مسلې وي غم حل شوي دي، د بجلو هر قسمه دغه چې دي خلک گواهی مونږ دی لکړی دي. په دې درنه او خوندوره دستوره کې د جون د هر طبقه سره تعلق لرونکو خلکو په ګڼ شمیر کې برخه واغسته او لوبغاړو د ډول سورنا سره د پښتنو روایتي ګډه اتن هم وکړو. حیات اقبال، حیات، دلبر نیوز، شب قدر.